سلامونه کرامات. د متحده عرب امارات لخوا پاکستانیانو ته په ویزو بندیز لګولی شوی. دغه بندیز ولې دی او آیا دا حقیقت هم دی او کنه؟ وجوهات یې څه دي او له دې وروسته به پاکستانیانو یا بالخصوص پښتنو ته به کوم مشکلات وي. ټول اول به دې خبره کوو چې وجوهات څه ښودلی شوي دي. لومړۍ وجه دا ده چې هلته دا خلک کوم چې پاکستانیان دي هغوی احتجاجونه کوي، یعنې سیاست کوي، کوم چې په متحده عرب امارات او د هغې د قانون تر مخه هلته بندیز دی. دویم د سوشل میډیا استعمال. سوشل میډیا د متحده عرب امارات په پالیسیو باندې د هغې په قانون او په آئین یا په نور چې کوم د هغوی معاملات دي په هغې باندې تنقید کیږي او په هغې کې لومړی نمبر چې دی هغه پاکستانیانو دی. ډېر خلک داسې دي چې هغوی خپل شناختي کارت او پاسپورټ هغې کې چې کله بدلون کوي نو هغه په غلطو طریقو یعنې جعلسازي پکې کوي، په دروغه توګه یعنې په دروغه باندې د هغې هغه بدلون پکې کېږي. دریم چې کوم ډګریانې دي یعنې تعلیمي اسناد دي د هغې جعلي تصدیق کېږي. څلورم کوم چې ډېره د شرم خبره ده غلا، یعنې په غلا کې هم پاکستانیان ملوث دي. بیا په سوال چې موږ ورته خیرات په خیرات غوښتو کې هم پاکستانیان ملوث دي او ورسره بیا جسم فروشي یا پروسټیټیوشن چې ورته وایي دغه هم یو وجه ښودلی کېږي. او دې تر څنګ موږ دلته هم وینو په پاکستان کې چې ډېر الزامونه لګي منشیات فروشي یعنې نشه یي توکي خرڅول دغه یو بل جرم دی چې د متحده عرب امارات د حکومت لخوا ویل شوی دی چې دغه وجوهات دي چې پاکستانیانو ته به نورې نوې ویزې نه ورکولی کېږي. کوم خلک چې هلته دي د هغوی ویزې د هغوی به نوي کېږي خو نوو خلکو ته به ویزې نه ورکول کېږي. دې تر څنګ بل خبر دا هم دی چې په متحده عرب امارات کې دا وخت 15,292 پاکستانیان هغه قید دي. د هغې بیا مختلف کټګرایزیشن یا درجه بندي هم شوې ده چې په څه کې بند دي. نو ټول نه لویه شمېره چې ده هغه په نشه یي توکو یا منشیات دي کوم چې 2400 کسان تر اوسه پورې د متحده عرب امارات په جیلونو کې قید دي او هغوی باندې جرم منشیات یا منشیات خرڅول یا راوړل دغه دي. دویم نمبر باندې غلا ده. 204 کسان په غلا کې دا وخت ګیر دي. 101 کسان هغه دي قیدیان چې هغوی په غیر قانوني توګه باندې په متحده عرب امارات کې ژوند کوو. 140 کسان د قتل یعنې د چا د وژنې په تور هغه په جیلونو کې دي. 52 داسې په غیر قانوني توګه چې څوک هلته داخلیږي متحده عرب امارات ته باقاعده به ویزه اخلي، کوم چې په غیر قانوني توګه 52 کسان پاکستانیان داخل شوي وو نو هغه نیول شوي دي. دې تر څنګ 30 کسان هغه دوکه دهي یعنې چا له چې دوکه ورکړې یا په دوکه بازۍ کې نیول شوي دي. 32 کسان چې کوم د درهمو نه پاکستانیانو ته یا ډالرو ته هغه په غیر قانوني توګه باندې بدلوي په هغې کې نیول شوي. 21 کسان د اغوا په مقدمه کې یعنې تختول د چا د تختولو په مقدمو کې او 53 کسان جنسي زورنه یا جنسي هراساني یا سیکشوال هراسمنټ چې ورته وایي نو په هغې کې دا وخت قید دي. که موږ وګورو د متحده عرب امارات ټوټل آبادي چې ده تقریبا 1 کروړ څه د پاسه ده دا د متحده عرب امارات آبادي ده. په دې کې بیا یو لویه شمېره هغه د پاکستانیانو لومړی چې دی هغه د هند ده، دویمه پاکستانیان ده. هند دا وخت 29% آبادي چې ده دا د هند ده کوم چې په متحده عرب امارات کې میشت دي. د چې کوم د امارات خپل خلک دی هغه 11% دی او دې تر څنګ په دویم نمبر چې کوم خارجي یا د بهر هیوادونو کوم خلک هلته میشت دي نو هغه 14% دي یعنې پاکستانیان. دویم نمبر باندې پاکستانیان دي. د پاکستانیانو شمېره تقریبا 20 لکه نه زیات ښودلی کېږي. اوس سوال دا دی چې د دې تاوان به چاته وي؟ پښتانه عموما د مزدورو لپاره سعودي، دوبۍ، قطر، بحرین هلته ځي. اوس متحده عرب امارات هم داسې یو ښار دی چې هغه یو لویه شمېره د پښتنو د پاکستانیانو یا د افغانستان خلک هلته مزدورۍ له ځي. خو دا کم الزامات چې لګولی شوي دا انتهایي سنګین دي. که څه هم په ابوظبي کې د پاکستان سفارت دغه خبرونه ردی چې داسې څه خبر نشته دی او پاکستان او متحده عرب امارات چې دا ملګري هیوادونه دي او
داسې کوم بندیزونه نه دي لګولي شوي خو چې کوم هلته میشت خلک دي نو هغه د دې تصدیق خامخا بلکې تصدیق یې کوي چې دغه بندیزونه او دغه چې کوم وجوهات ښودل شوي دي دا حقیقت دی. اوس د دې په شا باندې کوم خلک دی څوک دي هغه تر اوسه پورې معلوم نه دي. مطلب مې دا دی چې د کومې صوبې خلک دي په پاکستان کې خو موږ خو دا ګڼو چې پښتانه هلته ډېر په لوی تعداد کې میشت دي نو خامخا پښتنو ته به نقصان وي. سوشل میډیا استعمال په پاکستان کې څنګه دی هغه خو تاسو ته پته ده خو که په متحده عرب امارات کې څوک ژوند کوي نو پکار ده چې بیا د هغه ځای د آیین او قانون خیال وساتلی شي.